د نظم عنوان دی غنی خان. مئین پختون پختونخوا پخپل جانان غنی، مئین پخپل پختونخوا پخپل جانان غنی، دستر خوشحال د فلسفه خطرجمان غنی. زما غنی و استا غنی و د هرچا غنی و، د اشنغر فخر د ټول پختونخوا غنی و. ډیر قدردان ډیر مهربان و پرشتیا غنی و، ګران ورته هر څوک په هر چا باندې ګران و غنی. مئین پخپل پختونخوا پخپل جانان غنی. هغه د ګډو وډو غرق فلسفو شاعر، د پښتنو د ننګ او پت ترانو شاعر، هم د تللو الفاظونو کافیو شاعر، یو انجمنو قافله و یو کاروانو غنی. مئین پخپل پختونخوا پخپل جانانو غنی. هغه غنی و تش په نوم نه پرشتیا غنی و، هغه غوښته ویشله مینه د هر چا غنی و. هغه لایق هغه صادق په زړه صفا غنی و، د پښتنو په حال بار وخت پریشانو غنی. مئین پخپل پختونخوا پخپل جانانو غنی. هغه ساکی میکه د سری شو جانان پیژندو، هغه انسان هغه ایمان هغه رحمان پیژندو، هغه مقام هغه مکان او لا مکان پیژندو. یو مصور یو فلسفی لو انسان غنی. مئین پخپل پختونخوا پخپل جانان غنی. غنی د ژوند نه خبر، ژوند د انګامو نه خبر، هغه پښتون و پښتني ژوند او پښتو نه خبر، هغه دستور نه روایات نه جرګو نه خبر، ځکه چې زوی د لوی بابا فخر افغان غنی. مئین پخپل پختونخوا پخپل جانان غنی. غنی غوښتل چې دا حالت د پښتنو بدل کړي، روایتونه رواجونه د پیړو بدل کړي، د جهل خوی د خپل جنو او ظلمو بدل کړي، ځکه خو سوچ او په تخلیق کې سرګردان غنی. مئین پخپل پختونخوا پخپل جانان غنی. هغه غداو د خالونو د لالونو نو، هغه مئین په دولتونو محلونو نو، د تاج او تخت هوس نو په گنجونو نو، بس خو باطل سره همیش لاس په گریوانو غنی. مئین پخپل پختونخوا پخپل جانان غنی. غنی خائص د پښتنو، غنی عظمت د پښتون، غنی عزت د پښتنو، غنی دولت د پښتون، غنی کمال غنی مثال غنی شهرت د پښتون، یو مفکر یو دانشور و یو درمان غنی. مئین پخپل پختونخوا پخپل جانان غنی. والسلام.